رانه ډیزلي یادو کنه ته ډیزلي ولې یادې یار زما په اسلام زما په قرآن زما په الله او زما په رسول پسې چې څوک خبره کوي چې دا مې دادا ولې نه کاشف بای دادا ته به د سپېړې ویني د یو پړک نه دومره جاخه جوړه شوله ار یو راځه او پړک کټ او پړک پورته یار ورې خدای دې زولې ته وګورئ هغه خلکو ته وایم چې چا سره کیمرې دي اوس چې د دې نه بعد څوک راځي دته مې ویلي دي چې وروره ځان څه به 50,000 روپۍ راوړې ټیک شو یو خبره 50,000 روپۍ به ول ورکوئ بیا به دله انټرویو درکوي زه وایم چې د هغه نه زه زار شولې مولانا ادریس صاحب نه ځم چې زه ترې لوګی شولې سوال درته کومه بله اوس ګلچاحت خبرې کړې وې هغې جړا نه دی چې په تبلیغ کې به ګرځېده که مولا دې تبه او برباد کړي قاسم صاحب دی په شیرګل کې زه یم چې د هغه نه هم لوګی شولې مفتي عبدالله شاه صاحب دی زه یم چې د هغه نه هم لوګی شوې خو موږ د چا بېعزتي نه غواړو که نه موږ له دې الله پاک دومره وس نه راکوي په هغه ورځ دې ما الله تبه او برباد کړي چې زه به د چا بېعزتي غواړم بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربانه قدرمندو تاسو ګورئ ولسي عدالت او زه محمد کاشف څنګه چې ذوالفقار نومي ماشوم یو کلیپ وایرل شوی په سوشل میډیا باندې ډېر غلط اثر یې غورځولی دی په دغه لړۍ کې نن دا ذکي الرحمن عمرزی صاحب او ماجد علي صافي صاحب هغوی دلته راغلي دي د دوی سره انټرویو کړله خو ما د ماجد صافي صاحب نه غوښتل چې دوی د علماو سره ناس پاس دي او په دې باندې پوهېږي چې آیا بد څه دي او ښه څه دي بل ماجد صاحب په خپل پروګرام کې تخر کړی خوشحاله شي کاشف به ډېره زیاته مننه الله دې خوشحاله کړه الله څنګه یې ښه جي ټیک ټاک جي تاسو ښه که نه خیر الله کرم دی دا راته ووایي چې ذوالفقار نومي ماشوم یو کلیپ و هغه په سکول کې یو پروګرام و په هغې کې چې کومه دی د څه خبره وکړله څه شعرونه وویل مطیع الله توراب صاحب بیا چې کومه دی دغه شعرونه وایرل شول خلکو پرې ډېر بیډ کمنټونه وکړل چې یاره د دوی تهمت ولګېدو په مولا باندې او د مولا قصه آیا دې کار ته په څه نظر باندې ګورئ واقعي ده چې د مولا په نوم باندې الزام ولګېدو کاشف بھائی زه به دا خبره وکړم چې د دې ماشوم غلطي نه ده اوس ته هغه ټیچران زمانه نه خفه کېږي چې کوم ذمهوار خلک دی په دغه سکول کې نو هغوی ته صرف دومره وایم تاسو زما دپاره قابل قدر ټول زه د هر سړي عزت کوم ما د چا بېعزتي نه ده غوښتې زه د عزت نه علاوه بل څه چاله څه نشم ورکولی بېشرمي د چا نشم غوښتې دې ماشوم وویل چې یاره ما سره ناز شریف و د سره ما مخکې خبرې مو کړې بیا د خپل ځان نه یا بل څه یو طرف ته به لاړ شو خو دومره وایم چې تاسو له پکار و چې یاره تاسو کوم د ناز شریف دله د پیج ورکړی و یاره ته به دا نعت وې نو هغه وخت کې هم د ده نه تاسو دویم چې لږ تپوس کړی وی ماشوم دی نه پوهېږي تا لکه د والدینو سکول ته درلېږلی خو دې له درلېږلی چې ده ته به عقل ښی ټیک شو دا هغه ټیچرانو صاحبانو ته وایم چې فرض کې یو ماشوم یو سټوډنټ یا په یو فنکشن کې یو خبره کوي یا تقریر کوي یا څه نظم وایي یا څه نعت وایي یا څه داسې شاعري کوي نو لږ تپوس پکار دی د خپل سټوډنټ نه چې یاره بچیه ته به راپاسې ته به په سټیج ودرېږي ته به څه وې لکه تا سره څه دي نو اول خو زه د دغه ټیچرانو نه بیا معافي غواړم چې په دې تاسو خفه کېږئ مه خو تاسو له پکار و چې ده د ده نه هم دا تپوس کړی وی بله داسې کار دی په هغه خبره باندې خو چې څنګه تاسو رڼا واچول چې دا استادانو صاحبانو له پکار و چې دوی ته دغه کوم لیست چې ورکړی په د دې انکوایري شوی وي اول بیا یې دغه بزم ادب کې دغه حصه اخیستی وی دا راته ووایئ چې په دې کلیپ باندې چې د کومو خلکو ریاکشن دی څه به ویل غواړئ حقیقت دی هم دغه شان که نه یاره کاشف بھائی بس دلته خو هر سړی د پارټۍ په دغه کې ګم دی او زه به یو خبره وکړم زه په خپل ځاني د علماو ډېر زیات قدر کوم ما ذاکر صاحب ته هم دا خبره په پروګرام کې وکړه چې د علما زما د پاسه ټوپونه ووایي که نه او وایي چې ماجده بس نن دې وجنو علماو ته زما خپل خون وربخلی وروره څومره علما ما ګوري ماجد صافي تاسو ته خون دربخلی دی او زه د علماو بېعزتي بلکل نشم کولی یو پړق د ماشوم نه ووت اب ماشوم دی د ده ګیره نشته د وګوره دا نه پوهېږي دا لا په دې پوهه نه دی د سر نه دا میچور نه دی دا ان میچور دی ته دا دی پوهه که په خپله باندې اوس هر سړی د هغې نه مطلب راخلي چې یاره دا بس شته که نه داسې خلک شته دی اوس نشم یادولی چې یاره بس پړق یې تې ویستو مولانا فضل الرحمن صاحب ګوره دا سکول فنکشن و که نه د سکول سره ریلیټډ خبرې پکار وي نعت پکار و نظم پکار و تقریر پکار و شاعري داسې پکار وه چې ښکلې شاعري شوې وې د استادانو په حق کې شوې وې د علماو په حق کې شوې وې د عمران خان په حق کې شوې وې که د نواز شریف په حق کې شوې وې د یو کس خو بس په حق کې شوې وې که نه یو خبره به وې نو دلته که ده د مولانا فضل الرحمن صاحب دا نوم واغست او ده دا شاعري ځان له سلیکټ کړې وه نو استاد له پکار و چې یاره هغه به ورته ویلي وی چې بچیه دا مه کوه دې نه بل څه جوړېږي بیا هغه کس ته وایم چې چا دا ویډیو کړې ده نو یار وره زه تا ته سوال کوم علما موږ قسم دی موږ ستړي شو لا اله الا محمد رسول الله کاشف بھائی ته به ما ګورې زه ستړی شوم چې زه بار دا وایم چې سوال درته کومه بله اوس ګلچاحت خبرې کړې وې هغې جړا نه دی چې په تبلیغ کې به ګرځېده که مولا دې تبه و برباد کړي ما ته ډېر خلک وایي ته دا خیرې کې دا خیرې ځکه کومه چې هغه کم اصل
ځل یو ویډیو کړی به پکې مولانا ډیزلي یادو کنه ته ډیزلي ولې یادې یار من کوشش کوم مو چیرې د ځمکې نه د دوی د عزت راوچت کو په اسمان کې کیدو تر راځي دلته په دوه خبرو باندې د علماو بې عزتي راولي من سوال کو منت کو زاری دلته کو د هیڅ چا بې عزتي نه ده پکار خو کم از کم د علماو نه قلار شي ظالمانو دا خو د انبیاو وارثین دي دا خو موږ ته په جومات کې سبق ښیي موږ ته قرآن ښیي موږ ته مونځ ښیي د دې خبرو نه کاشف به یې تا ته ویم ته تینکاري نه یې تینکاري اسلام کې ژوند تېری که نه د قرآن لاندې ژوند تېری که نه تېری الله او رسول خو منې که نه نو بیا به ته د علماو قدر کوې موږ به د علماو بې عزتي نه کوو دا خو ډېر اسانه ده زه به راپاسم دلته په علماو پسې به غول وخورم نو دا خو والله که زه خو هم دا ژوند دی نه یوازې علما نه چې ته په چا پسې هم د چا بې عزتي کوې مړه دا ډېر د نیچ کار دی چې ته د یو سړي بې عزتي غواړې بې عزتي خو ډېر اسان کار دی یار مایک دې راته نیولی ځان وایره کېدو دپاره به زه استاد ته ووایم چې هله دا یادوم او دا یادوم او دا یادوم زما په علاقه دومره خواږه علما دي مولانا شیخ ادریس صاحب څنګه سړی دی تا ته څنګه سړی ښکاري زه وایم چې د هغه نه زه زار شولې مولانا ادریس صاحب نه زه وایم چې زه ترې لوګی شولې ټیک شو قاسم صاحب دی په شیرګل کې زه وایم چې د هغه نه هم لوګی شولې مفتي عبدالله شاه صاحب دی زه وایم چې د هغه نه هم لوګی شوې خو څوک یې نه مني زه یې منم دا ځوان یې مني زه په علماو ځان ورکوم زه په علماو ځان وژنم یار ما ته علما ګران دي د یو پړک نه دومره جاخه جوړه شوله هر یو راځه او پړک کته او پړک پورته یار ورې خدای دې زورې ته وګورئ هغه خلکو ته وایم چې چا سره کیمرې دي سوال درته کوم تاسو زموږ ورونه یې موږ ته ګران یې موږ ته عزیزان یې زموږ تاسو سره مینه ده خو الله او رسول ته وګورئ که کیمره یوز کوې که نه نو د علماو دپاره یوز کا د علماو د حق دپاره یوز کا د علماو عزت راوله ما نه وغواړه عزت چې تا د علماو عزت وکړو تا له مړی ته به چې زما بې عزتي وشوه زه دې ذمهوار یم ستا د بې عزتۍ د علماو به عزت کوو د علماو به بې عزتي نه کوو بل دا ماشوم دی هر سړی راځي په ده باندې یو قسمه دغه الزام لګوي دلته خلک ډېر زیات میډیا والا راشي بیا د نه دا تپوس کوي چې ته عمران خان سپورټ کوي که دا سپورټ کوي بلکې که دا ویډیو کومه وایرل شوې د ماجد صاحب نو په دې کې خلک هم دغه ځای رالټوي چې دا د عمران خان یو صفت او دغه وخت کې دا علما راپاڅېدل او د ده بې عزتي یې وکړله که نه دغه خبرې ته په کوم شکل ګورئ چې آیا دا دې وخت کې سیاست ټارګېټ کول یا دغه کلیپ وایرل کول په دې مقصد باندې چې دا د پی ټي آی یا د مولانا خلاف بس زه خو خدای شته ته ورلې دا تره زوی دی ولاړ دی دا په درېیمه درجه څلورمه درجه کې دی دا تاسو د ته وګورئ زه وایم چې ما کې فرق شته او په ده کې نشته زه دا د ځان نه ډېر معتبر ګڼم ولې ګڼم چې دا د قرآن نه خبر دی د حدیث نه خبر دی د الله د دین نه خبر دی د الله د حدیثو نه خبر دی د هر څه نه خبر دی پوه دی که نه اوس چې ډېر خلک راځي د سیز د غلط رنګ ورکوي اوس مې ده ته وویل نو ګوره دی خو اول راته نه موږ له ده انټرویو نه راکوله تا ورته سوالونه مینتونه کول چې ده ته ما کله خبره وکړه مال یاره موږ دلته اصل کې د علماو عزت راوچتو کوشش کوو چې د علماو عزت جوړ کړو دلته دا نه کوو نو دار ور تیار شو دی رالی دی موږ سره ودرېده بیا هم د دا خبره وکړه که ته دلته چېرته غلطې خبرې تا وکړي نو بیا به زه کیمره باندې هم دا ښه صحیح خبره ده ښه صحیح خبره کوي زه دلته د چا بې عزتۍ له خو نه یم راغلی که نه ماشوم دی غلطي ته شوې ده دا په خپل عالم دی دا په خپله د هر څه نه خبر دی نو ولې تاسو راځئ او د یو خبرې نه بل څه جوړوئ وادې اورېدل اوس چې د دې نه بعد څوک راځي ده ته مې ویلي دي چې وروره ځان څه به 50,000 روپۍ راوړې ټیک شو یو خبره 50,000 روپۍ به ول ورکوئ بیا به دله انټرویو درکوي که په حق کې به د علماو وي ټیک ته که په حق کې به د علماو نه وي به قول د ده د تره د زوی نو بیا مه راځئ وروره دلته ښه بې عزتۍ نه د چا مه کوئ دا بې عزتي ډېر اسان کار دی موږ بې عزتي کولی شو خو موږ د چا بې عزتي نه غواړو که نه موږ له د الله پاک دومره وس نه راکوي په هغه ورځ دی ما الله تبه و برباد کړي چې زه به د چا بې عزتي غواړم زه د چا بې عزتي نه غواړم خو چې زما په دین زما په اسلام زما په قرآن زما په الله او زما په رسول پسې چې څوک خبره کوي چې دا مې دادا ولي نه کاشف به دادا ته به د سپېړې ویني زیاته مننه خوشحاله شي ماجد صاحب یو لوړ شخصیت دی او موږ پرې خوشحاله یو چې زموږ د اشنغر دپاره داسې د ته د اشنغر پوزه وایي دا خدای پاک موږ ته رانصیب کړی دی که چېرته هم میډیا ولې لاړ شي هلته په یو ځای کې پرده چي نو د ده په شانتې شخصیت چې هغه ځای ته لاړ شي نو د چغې په صورت کې هغه ځای بې نقابه کوي په کوم ځای کې چې د هغې خلاف اواز اوچت کړي